ورونو ته او خپلو طالبانو ورونو ته یو دوه درې خبرې د نصیحت په طور باندې عرض کول غواړم. هغه دا چې دا نن د کومې هستۍ د یادګارونو او د خواریو په مرکز کې راغونډ یو او سترګې مو د هغه مبارک په مزار لګېږي. دغه هستي د دنیا نه لاړه، موږ ته یې څه شی پرېښودل. د دغې بهترینې هستۍ د ژوند نه باید موږ او تاسو پرې روان د ده څه شی عبرت واخلو. مسلمانانو ورونو، وړاندې مشایخو د حضرت مفتي صاحب مبارک په ژوند هر اړخیزې خبرې وکړې، خو یوه خبره چې ستاسو ذهنونه ورته متوجه کول غواړم، نن که د افغانستان د ولس د نارینه او د زنانو په خولو باندې د غټو وړوکي په خولو باندې د حضرت مفتي صاحب محترم نوم د قدردانۍ او د محبت او د مینې په انداز کې یادېږي. د هغې ټولو نه د هغې بنیادي لامل یو خو د رب العالمین فضل دی او د رب العالمین احسان دی چې په چا باندې خپل فضل او احسان وکړي او د هغه قبولیت د مسلمانانو زړونو ته کوز شي، اساس یې دا دی: ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. خو دا فضل د رب العالمین دا ثمره د انسان د اخلاص او د انسان د الهیت او د عالی همت وي، او اساس د قبولیت د عمل د یو شخص وي د رب العالمین په درګاه کې. محبت د مسلمانانو په زړونو کې پروت دی، د رب العالمین د فضل ثمره او نتیجه ده. خو د ده مبارک د طرف نه هغه کم داسې لوړ او بهترین اعمال وه چې دې مرتبې عظیمې ته دې ورسېده. مختلفې پهلوګانې د ژوند دي، خو ما چې څومره د ده ژوند مطالعه کړی او تعلق یې اشنایي مې ورسره وه، زما په نظر د هغې ټولو نه بنیادي او اعلی او لویه وجه چې نن یې نوم په مدارجو د کور د رب العالمین کې یادېږي او مسلمانان ورسره محبت لري، هغه د ده مبارک عالي همت وه. داسې یوه هستي وه د رب العالمین یو لوړ همت ورکړی وه. داسې نه و چې یو چا سره اشنایي او تعلق وه یا د دین د خدمت په یو میدان کې قدم یخی و، یعنې په دې لاره کې ده د خپل ځان لحاظ کو، یې د خپل خاندان او د اهل و عیال لحاظ کو، یې د خپلو دوستانو او د ملګرو لحاظ کو. په کراتو مراتو مو مشاهده کړي وو او د ده په ژوند کې مو لیدلی وو. د رب په ذات یقین وکړئ چې یو سړی خپل مرګ په خپلو سترګو ویني او دی روان وي په هغې لاره مزل کې، یو مقصود یې دا وي چې ده د رب العالمین د ځان دپاره حاصله کړم، د انسان دپاره د دې نه بل لوړ عالي همت بل نشي کېدلی. او عالي همت دا د مسلمانانو د ترقۍ راز دی. په دې امت کې که موږ او تاسو د صحابه کرامو معمول وګورو، د تابعینو او د تبع تابعینو معمول وګورو، هغه څوک چې نن یې موږ نومونه د قدر او د احترام په انداز اورو، تاسو که د هغې سیرتونه وګورئ، د هغې د قبولیت بنیادي راز او لامل د هغې لوړ همتونه دي. او دې لوړ همت ته رب العالمین موږ او تاسو ته ترغیب راکوي
رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کله وفات شو آیتونه مخکې نازل وو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولوستل رب العالمین فرمایي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم رب العالمین فرمایي نبی علیہ السلام کو الہ نو نبی علیہ السلام دا رب العالمین پیغمبر و دغه وړاندې ډېر نور پیغمبران تیر شوي نو اوس پیغام امت ته پرېږدي پیغام صحابه کرامو ته پرېږدي افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم اے د نبی علیہ السلام امته که چېرته محبوب په خپل مرګ وفات شي یا محبوب د چا د طرف نه قتل کړی شي تاسو به څه شی کوئ انقلبتم على اعقابكم تاسو به په پونډو ګرځئ د هغه لار او مسیر به پرېږدئ د هغه مشر به په ځای دروئ نه رب العالمین ترغیب راکوي نو تاسو ته د لوړ همت طرف ته پام کوئ ستاسو مشران دي ستاسو اکابر دي هغې ته چې رب څومره ژوند په دنیا لیکلی هغه خپل ژوند او زندګي به پوره کوي که په خپله وفات شو که مرګ ورته راغی هېڅکله هم خپل همتونه کمزوري نه کوي د هغې په مسیر روان شئ رب العالمین هغه خدمت چې زموږ د اکابرو نه یې اخسته هغه خدمت به رب العالمین د کشرانو نه واخلي دا د لوړ همت طرف ته رب العالمین مو ته ترغیب راکوي او که وګورو دوستانو په صحابه کرامو کې د هر صحابي مبارک نوم چې موږ او تاسو ډېر په عزت باندې اورو د هغه د ژوند مهم ټکي به د هغه عالي همت وي یو د هغې صحابه کرامو نه چې نن موږ او تاسو یې نوم د هر عالم د خولې نه اورو او په هر وخت کې اورو ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی هر عالم چې حدیث بیانوي یا تقریر کوي یا درس کوي طبعا د ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت به ذکر کوي پکې ابو هريره رضی الله تعالی عنه چې دا ټوله قبولیت د رب العالمین په درګاه کې پیدا کړی راس د څه شو علما د عالم همت ذکر کوي مبارک فرمایي یو ورځ راته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اے ابو هريره څه چل دی نو خلک راشي ما نه د غنیمت مبارکې غوښتنې کوي او ته د غنیمت مبارکې غوښتنې نه کوې رانه چې یا رسول الله ما ته هم په غنیمت کې حصه راکړه ما ته هم په غنیمت کې حصه راکړه ابو هريره رضی الله تعالی عنه ورته وایي یا رسول الله د غنیمت حصه درنه نه غواړم هغه څه درنه غواړم د هغه څه ښودنه راته وکړه مما علمك الله د کوم څه ښودنه چې درته رب العالمین کړې ده د هغې نه یو څه ښودنه ما ته هم وکړه مال مې نه دی پکار دولت مې نه دی پکار د دنیا شان او شوکت مې نه دی پکار حدیث مبارک کې راځي په اوږه یې څادر پروت وه څادر یې راواخیست په ځمکه یې وغوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د برکت نه ډک لاسونه راغلي لکه یو شی چې څوک راغلي او په دې څادر کې اچوي لاسونه به یې راواخیستل راغونډ به یې کړل او څادر کې به یې واچول مبارک فرمایي ما داسې یو څه حس کول لکه واړه واړه نیکي چې انسان ته په نظر راځي دا به یې لپه مبارکه راډکه کړه بیا به یې زما په دې څادر کې واچوله خپې کې راته وویل چې ابو هريره دا څادر واخله او دا خپلې سینې ته نږدې کړه وایي ما څادر واخیست دا مې خپلې سینې ته نږدې کړه د قسم په الفاظو وایي د رب العالمین په ذات قسم وایي کوم څه چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي د مرګ تر وخته پورې هغه وینا بیا زما د زړه کې شوې مال د غنیمت موجود و ابو هريره مال د غنیمت نه غواړي اما علم غواړي ولې علم د انسان د ارتقا راز او سر دی همت عالي و د هغې عالي همت د برکته رب العالمین بهترین مقام ته ورسو او دا همت چې رب العالمین موږ او تاسو ته راکړی دوستانو د ځینو خلکو همتونه کمزوري وي د ځینو خلکو همتونه اعلی وي لوړ وي علماو دا دام لیکلي همت ځینې انسانانو ته رب العالمین فطرتاً ورکړی د ځینې انسانانو همت د فطرت نه عالي و لوړ وي او د ځینو انسانانو فطرتونه د ځینې انسانانو همتونه دا کسبي وي د دې وایي دا معنا نه ده چې یو انسان ته رب العالمین همت نه وي ورکړی فطرتاً یعنې دی د عالي همت لپاره
غالي رب العالمين عليه مرتبة الله تعالى مقام ومرتبة رأسي إن الله لا يضيع أجر المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا رب العالمين فرمي هم خلق جذبهم كلاكي مجاهدة كي زاكي تخاق لله برسول خايم هذا أبو كبشر رضي الله تعالى عنه حديث مبارك راوي إمام الترمذي رحمه الله خص مبارك فرمي صحابه کرام ہوتا ستات التسع حديث بيانهم أو صحابين التذكركم أقسم عليهن يتناسب أقسم عليهن وأحدثكم بحديث فاحفظوه يا صحابه کرام تري خبري دتاكم قسم بكم أولو حديث تتبيانهم تاسو اسماء طرفنا یاد کړئ هغه ترې خبرې چې مبارک پرې قسم کړي هغه کومې کومې دي ما د محبوب نه اورېدلې نبي علیه السلام فرمایي چې څوک په خپل مال کې صدقه ورکړي د قسم په انداز کې وایي رب العالمین د ده مال لکه وایي دویم شی مبارک ذکر کوي وایي که یو انسان باندې ظلم وشه او دی مظلوم وه یو چا د ده په حق کې زیاتۍ وکړه عامه ده که هغه زیاتۍ فزیکي وه عامه ده که هغه زیاتۍ چې یو چا د چا په حق کې زیاتې وکړي کوشش دا کوي چې د دې انسان عزت په اعمال کې د مبارک د قسم په انداز کې وایي الا زاده الله رب العالمین د انسان د عزت نور سوا کوي کته ټول ورځ پسې عبادت وایي دی به مظلوم وي رب العالمین عزت ورکوي کته زورور یو ونی وه دی به مظلوم وي رب العالمین به ورته عزت ورکوي او دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مؤمن مسلمان راپورته شه هغه د فقر او د سوال دروازه خلاصه کړه رب العالمین مړوینه په خېټه باندې فقیر انسان رب العالمین همیشه دپاره فقیر او محتاج ساتي همیشه به د خلکو دروازې ته ولاړ وي چې سوال یې د خپل ځان دپاره وي او مبارک فرمایي چې حدیث درته ذکر کوم څلور قسمه انسانان دي دنیا وایي د څلورو کسانو دپاره ده یو هغه انسان دی رب العالمین علم ورکړی رب العالمین مال ورکړی علم د الله تعالی په لار کې مصرفوي مال د الله تعالی په لار کې مصرفوي او مقصود پکې د رب العالمین رضا حاصلول وي دا انسانانو کې د لوی مرتبې خاوند دی دویم مبارک فرمایي یو انسان دی رب العالمین علم ورکړی د مال ورکړی اما ارزو یې دا ده رب مال دې راکړې ستا په لار کې به مصرف کړمه ورکړی نه دی دغه انسان سره رب العالمین د خپل نیت مطابق معامله کوي الله تعالی په دې نیت ورته اجر ورکوي که ما ته رب العالمین مال راکړه زه به دا مال د الله تعالی په لار کې مصرف کړم او دریم نبي علیه السلام فرمایي هغه انسان دی چې رب العالمین علم نه وي ورکړی تنها مال یې ورکړی لیکن دی دا مال د رب العالمین په لار کې نه مصرفوي اقاربو سره ښېګڼه نه کوي ورباندې که بدعملیو کې مصرفوي نبي علیه السلام فرمایي انسانانو کې بدترین انسان همدغه دی او څلورم نبي علیه السلام فرمایي هغه انسان دی چې رب العالمین ورته تنها مال ورکړی علم یې نه دی ورکړی اما ارزو یې دا ده چې رب علم هم راکړه زه به د دین خدمت ورباندې وکړم وایي که ته سره هم رب العالمین د خپل نیت مطابق معامله کوي شارحین د احادیثو د دې حدیث مبارک په شرحه کې لیکي وایي څلور قسمه استعدادونه د دې حدیث مبارک نه معلومیږي یو استعداد هغه دی رب العالمین انسان ته مال ورکړی علم یې نه دی ورکړی ارزو د علم لري یو انسان د علم رب العالمین ورکړی مال ورته نه دی ورکړی ارزو د مال لري چې خدای مال راکړه ستا په لار کې به مصرف کړم خدای علم راکړه ستا په لار کې به مصرف کړم د همت برکت ته وګوره رب العالمین د دغې دواړو انسانانو سره معامله د دغه او د دغه همت مطابق کوي دوستانو همتونه مو لوړ وساتئ دا زموږ مسیر دی زموږ مشران تللي موږ په دې لار روان یو که اعلی منازل د رب العالمین د قرب او د معرفت غواړئ او دنیا او عزت کې دنیا او آخرت کې عزت او ترقي غواړئ نو همتونه مو لوړ کړئ په کمزورو همتونو اعلی مقاصد نه حاصلېږي ولې عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي تل هېڅ یو شی د انسان د نفس لپاره ما ته په نظر نه دی راغلی ما سوا د کمزوري همت نه یو انسان همت
همت کمزورې وي دې فکر نه کوي چې زما اعلی منازل حاصل کړم او که د همت عالي وه د دې وجې نه علما کرام لیکي د نن ورځې د پرون ورځې خوبونه د نن ورځې حقایق دي او د نن ورځې خوبونه دا به د سبا ورځې لپاره حقایق دي دا زموږ ګلان چې نن تاسو ته په نظر راځي دا د نن ورځې طالبان دي خو که همتونه عالي وو دا د سبا ورځې شیخان دي که همتونه عالي وو دا د سبا ورځې واکداران دي د دغې ځمکې نو شرط پکې هغه د همت اوچتوالی دی طالبان ورونو سالکین ورونو عوام ورونو همتونه هېڅ وخت کې ونه بېلوئ همت خپل لوړ ساتئ د رب العالمین نوم د ارتقا منازل ورسوي د خپلو اساتذو سره د خپلو مشایخو سره وفا وکړئ د هغې په قدم کښېنئ نااهله اولاد مه جوړېږئ نااهله شاګرد مه جوړېږئ وفادار شاګردان جوړ شئ وفادار مریدان جوړ شئ وفادار محبین جوړ شئ د رب العالمین په ذات قسم که مو د دغې خپلو شیوخو سره او د دغې هستیو سره چې ویني ځانونه د رب العالمین د دین د خدمت لپاره قرباني کړي رښتونې مو ورسره وفا وکړله په دنیا کې به هم سرلوړي ګرځئ په آخرت کې به هم سرلوړي ګرځئ او که د دغې خپلو مشایخو مسیر مو پرېښود د دوی بېقدري مو وکړله د دوی بېاحترامي مو وکړله وعده د رب العالمین ده د رب په ذات قسم دنیا کې به هم ذلیلې سرکیټې به روان وي آخرت کې به هم ذلیلې سرکیټې به روان وي رب العالمین دې د دغې مبارکانو په نقش قدم موږ او تاسو ته د تلو د مزل کولو توفیق راکړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته